د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. د بګرام په اړه د ټرمپ څرګندونو ته د چین غبرګون. په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته چین غبرګون ښودلی چې یو ځل بیا یې په افغانستان کې د بګرام پوځي اډې د نیولو خبره کړې او ویلي دي چې ګواکې چین ته یې نشي پرېښودلی. د چین د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کیږي. د دغې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناستې پر مهال په دې اړه د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې چین د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري. د افغانستان راتلونکي باید د افغانستان د خلکو په لاس کې وي. هغه همدا راز وویل زموږ ټینګار دا دی چې په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتولو له ملاتړه نشي برخمنېدی. موږ هیله لرو چې ښکېلی خواو په سیمه ییز ثبات کې رغنده رول ولوبوي. د یادولو وړ ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ سپټمبر 18 د وږي 28 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې په افغانستان کې د بګرام پوځي اډه بیرته ونیسي.